شنبه ورځ کندهار کې د ملي تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون جوړ شو چې هدف یې افغان تولیداتو پیژندنه، د محلي تولیداتو ملاتړ او د سوداګرۍ فرصتونو زیاتول دي. دغه نندارتون کې د هیواد له مختلفو برخو 150 صنعتي شرکتونو برخه اخیستې او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي. د یاد نندارتون د پرانېستي پر مهال د افغانستان د صنايعو معدنونو خونې مشر شیرباز کمینزاده ویل د صنعتکارانو د بازار موندنې په موخه یې دغه ډول نندارتونونه پلان کړي. د ښاغلي کمینزاده په خبره د مهال افغانستان په 127 صنعتي برخو کې خپل تولیدات کوي چې په دې برخه کې پر ځان بسیا هم دی. دلته 150 شرکتونه د غونډ افغانستان نه ګډوډ کړی دي. ننګرهار نه، کابل نه، پکتیا نه، کندهار نه، هرات نه، مزار شریف نه او د ټولو ولایتونو دلته ګډون کړی. په دې نمایشګاه کې تاسو وینئ 150 غرفې دي او 130 سکتورونو کې افغانستان الحمدلله اوس د خود کفایت تر کچې رسېدلی. د انارو څخه 15 رقمه تولیدات. د یاد نندارتون غړي او صنعتکاران وایي خوښ دي چې دولت یې د تولیداتو د ملاتړ لپاره دا ډول نندارتونونه جوړ کړي. هغوی په راتلونکي کې هم د ورته نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. خوشحالیم که همچین نمایشگاه‌ای برگزار میشه که هموطنان ما با صنایع دستی که دارم یا کارهای شرکتی صنعتی که دارم دیده بشن و این یک کار خوب است که در همه ولایت‌ها کار انجام بشه و توسعه پیدا کنه. خو بیا هم توقع مو د دولت څخه همکار ارګانونو څخه مؤسساتو څخه چې دغسې یو فعالیتونه جوړ کړي تر څو وطني تولیدات موږ غوندې شرکتونه کرار پر پښو ودرېږي او اقتصاد مو مخته ولاړ سي. د وطني تولیداتو د نندارې په موخه دلته راغلي کندهار ښاریان وایي خوښ دي چې د خپل هیواد تولیدات ویني او له دې وروسته به ټول داخلي تولیداتو څخه استفاده هم کوي. دغه ډول نندارتونونه خو نو بس هیوادوال لپاره ډېر مفید تمامیږي. اول خپل شخصا زما لپاره اوس دې تقریبا ډېر داسې توکي او داسې تولیدات موږ ولیدل چې بیخي زما هېڅ فکر نه کېدی چې دا زموږ خپل وطني تولیدات دي. نو دا خو د یوه اړخه څخه بس صنعت لپاره یو ښه کمپاین دی، یو ښه په حساب زمین اساسي ده چې خلک تشویق سي او دغه لارې څخه په حساب دی هغه د صنعت یو مفکوره او یو انګیزه واخلي. کله چې د یو شي قیمت 1500 افغانۍ وکړي هغه شی چې 1500 افغانۍ اوس په خپل وطن کې جوړېږي 2500 افغانۍ 200 افغانۍ 200 افغانۍ تر 2500 به ډېر لوړ نه وي. یوه ګټه یې دا وکړله چې خپل هیوادوالو هر شی چې خوښ سي زور یې پرې رسېږي. دا ډېر د خوښۍ ځای دی. یاده دې وي د اقتصادي چارو شنونکي وایي دا ډول نندارتونونه د محلي صنعتونو د ودې لپاره یو مهمه برخه ده چې باید ډېر ځله جوړ سي او افغاني تولیداتو کیفیت او کمیت ښه سي. احمد الله سمون، هوریت رادیو، کندهار.